السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو او میندو اوریدونکو تاسو به خیر. الله دې خد او آباد ساتي تاسو. الله دې زمنګ تمام شرعي ضرورتونه د خپل غیب خزاونه پوره کړي. الله دې زمنګ او تاسو مغفرت کامله نصیب کړي. عزتمندو نن د دې لپاره تاسو ته د وظیفه کې حاضر یم او په دې وظیفې سره مخاطب یم چې اکثر رونه داسې دي چې هغوی د نوکرو کې تعلیمو کې او بیا بېروزګاره ناست. د دې دپاره زه تاسو ته یو عمل د قرآن کریم ښیم چې کله هم تاسو دا عمل په دغه طریقه باندې وکئ نو انشاءالله العزیز الله پاک به هغه تعلیم یافته نوجوان له تعلیم یافته خور له الله پاک به یو نوکری صحیح او ښه بهترینه الله بوله ورکوي. او هغه وظیفه دا ده چې قرآن کریم 30مه سپاره کې یو صورت دی، هغې ته سوره ضحا ویلی کېږي. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا الی آخره. دا صورت چې کله یعنی ته 9 ځایونو کې د دې صورت کاف راغلی، کاف لفظ د کاف حرف د کاف دا کاف چې راغلی نو چې تاسو د سحر مانځه نه وروستو په هغه ځای باندې کښېنئ چې په کوم ځای کې تاسو مونځ وکئ او سوره ضحا په داسې طریقې سره ولولئ چې کله کاف راځي نو هغه کاف چې تاسو ووایئ نو په هغه ځای باندې یا کریمو یا کریمو یا کریمو 9 ځله ولولئ او دا د 9 ورځو پورې دا عمل وکئ. انشاءالله چې نوکري به بیا ومئ او خدای مه کړه که نوکري ونه مومئ نو دا عمل دی د مخکې په نسبت باندې ډبل کی. مطلب دا چې اوس 9 ورځې کوي نو دوباره دی بیا 18 ورځې وکړي او چې 18 ورځې کې به هم داسې وي چې د کاف په ځای کې به دا کوم کاف حرف چې راشي د دې په ځای کې به یا کریمو 18 ځلې یا کریمو لفظ وي. انشاءالله العزیز دا به په دې طریقه ولولي او چې 18 ورځې کې نوکري میلاو نه شوه نو بیا به د هغې نه یعنې 3 چنده بیا ځي نو 20 ورځې دی داسې عمل وکړي او 20 پیرې دی هم دغه شانې دا یا کریمو لفظ د هر کاف په ځای باندې وی. انشاءالله العزیز الله به د له ښه نوکري الله پاک به ورکوي. دا چې کوم تعلیم یافته نوکري نه میلاویږي نو دا وظیفه هم په دغه طریقه باندې وکړئ چې سوره ضحا کې سوره ضحا به شروع کړي لکه والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک کاف راغی نو په دې ځای کې به یا کریمو یا کریمو یا کریمو دا 18 ځله به چې نو هغه به ووایي.